نه یو ښکلې قصه واورئ داستان د پیرانو پیر صاحب د ښایسته ګل پاچا او د محمد عارف خان په فرمایش د دواړو دا پیتا تاسو د دوکانونو نه د دې دواړو دوکانونو نمبرونه 800 اویا او 940 محمد عارف او 800 اویا د ښاغلي ښایسته ګل پاچا دوکان د دې پیتې خواهش چې کوئ دې دوکان کې ملاویږي اخیستی شئ قربان دې شم د نامه د پل پیرانو پیرا اولاد د پاک رسول فرشته دې درته ګیرا قربان دې شم د نامه د پل پیرانو پیرا اولاد د پاک رسول فرشته دې درته ګیرا دې قصه کې زه ورسره اشتراک کوم قربان دې شم د نامه یا غوث د بغداده الله یې خبر دی د خوارو د ملیان هر څوک دې چې کړیا دی رسېږي په هغه دم محمود دې رباني سفیر غوث العظم د لوی پیر قصه کومه دې ویمه د کتاب راوي راته ویلې د هغه زمین اطرافو جګلات مان ښار دی په ملک د مسکات راوي راته ویلې د هغه زمین اطرافو هغلته یو ډوډۍ و ډېر بارو په لاس کې الله حج ورته د دین دنیا مقصود کې 12 کاله د یو خپې نه خپل ځان ځوړل کړی پیدا دې پټه پورته دستې باندې تړلې 12 کاله بیا دا بله خپه کړه عزیزانه دنیا کې حجر عرض رب حق مقصود رسانه خدا خاونده مهربانه دې هغه جوګي پیدا کړ یو نیم لک مریدان په خاص جګنات کې معلوم نه د مکان چې هغه څوک په جوګ پوره و هغه به الوتل کار لکه برچت خدمت له به یې لېږلي کار نه به یې راوړلې طبخ کې یخې واورې شاګرد به کوله شوي زما نقطې به ناوړي د برجت یو ورځ مرید دی لېږلی و پیغام ته وایي چې کابل ته غوږ ونیسئ القاب ته طبخ کې راوړه واوره پراته و پکې انګوره بغداد ښار ته چې راغی د غم نه شو ترور ولې پیر په مسله و څوک به یې ناست په اودس اوبه ورباندې تېر شي د هغه جوګي نجس ولې پیر وکته پورته په مثل د کوتر روانو یو جوګي په پر کې زوروره خدا ولې پیر خپله پر
جوجي د زبرجد په مخ کې طبخ کې خون زبرجد دیوالو مخه طبخ یې ورته پرېښود ټول زبرجد ته ته ولې مالي جننو زمانه وخته شوي خو زمانه بې خبرې وطبخ مې و په خوله کې راتلمه په خپل عادت ناګانه یې راستون کړم یو غوث په بغداد ولي زبرجد ویل داسې څوک دی زما په دبدبه کې نو هغه ویل دا نجات دی لوی پیر په مرتبه کې جوجي ویل زبرجد ته د هغه پیر ته حیران یم هغه نه چې راغلی تر اوسه په لړزان زبرجد مرید ابوبکر خپل ځان په مسکات کې ټول جملونه کړه د ځانه تو پاتې جګلات کې نو وراوالو ته تلحاله بغداد ته شورا ګټه او بیته د مخدیده شي به ملامته ولې فکر چا خبر کړ جوجي کتلبه جوجي ته ویلې وایه که څه لرې مطلب زبرجد ویلې یګه استاد زما د ستا خبرې او که ومې په دې ځای کې ګرځوه قیامت لري که مې بس کړې یګه استاد بیا نه لري غرض زما د موریدانو معلوم به شي ورځه خدای که دې پس کړمه یګه استاد قبول مې ستاسو دینه بیا ویلې زبرجد دی لوی پیر ته په یقینه لوی پیر ویلې جوجي ته لاسې کته شی راوړه نو خدای په امر باندې چې ویښې درته واړوي جوجي کله دریاب ته مایې کړه راپورته لوی پیر ته ویلې وایه تندې به دې شنګي وتړي لوی پیر ستا په لاس کې مایې دی د دریابه زبرجد ویلې رحمته په تا د پاک وهابو زبرجد ویلې هغه استاد دا ځل یوازې خپل ناصر ګټې شی راوړه چې ستا په نظر ښکلي ولې فکره خلقاته چې ویله هغه درنګه د کوترې دعاګې راوړي په لاس یې کته څنګه زبرجد ته ویلې وایه جوجو که سکوت په دنیا کې دی کتلو شیخه مضبوطه ولي د خوراکه په ډډه راغی اجال تېر شو پامه ابي جاله کې نه وي په څوک راغی دوام ولي زبرجد ویلې هغه استاد په لاس دې دوستو پالې د کوترې دوه هګۍ دي یا نه لري اقبال ولي ولې دښتو له سبیل ویل لوی ویلې جوجي ته دا ځل یوازې ستا دی ناصر ګټې شی راوړه چې څه د خدای پیدا دي
जबरदस्त कला करता कि करा जरा ब्रेक नीति तेरे रिवाया मैदान की दिया नीति मेरी जो जीता कि करा जरा लास्की बेबी खैर मनूरी समा तरफ बात की बदली अगो साप दादा रहमत साप सुबानी साप कियामत वली जबरदस्त अगो सादा नहीं वाद सादे नासिर कति शेरा और जिसद खुले पैदानी बदल सा चोरा यो गरंग वलियो तखदान ले जाओ ए गौचा वली زلزلة خوانو طاقت باكب يوجي سرا باباتو يقالني غضب ولي بدل ساتورا أتفك آواز وبدل تشاغردا أنوار مدتكار والدنيا كجار شيري أغد تمالون دي ولا ترد مراولا خجل درد شمي والذكرى جلبت تريول بلاب وجدت ريوانا وذكر تتعبوني كما جبري أغوصات وكل المعدل شوقر بالنياتي وجروا حكنا وجدت الدنياتي نظرت وبعثتك الشيء ونزع كل نبي فتمني जब जब मर्तबा के जो कुतुब